قرآن کې راغلي دي واقیموا الصلاة. مولا ته جوړ کړي دي پابندي کوي د مانځه. مونږ ته جوړ کړي. مفتي صاحب ته وی چې صرف د دې آیت معنا را سره صحیح کې یا راته د ټکی کې پابندۍ معنا وخایي. قیم ټکی راغلی یا راته د پابندۍ معنا وخایي یا که الله ویلي وي چې قایم کې نو د کولو نه نه دی ویلي د قایمولو نه ویلي نو دین راغلی د نظام شریعه نظام الصلاة. موږ ویلي چې تراویح نشته تیرې واوحې تراویح ټکي که چا راته وسم په ضعیف حدیث کې مو خودو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ مجرم قرآن زده که د سیک نه زده که د هندو نه زده که د مولا نه زده که لفظي ترجمه بیا دې قرآن په خپله منځ کې داسې څه خبرې کړي دي چې تا ته به پته ولګي چې آیا زموږ مولیان وایي چې په دین کې عقل نه چلي ټیک شو قرآن کې به ته وګورې چې کله تا ته قرآن ووایي چې افلا یتدبرون القرآن تدبر وکړه تدبر خو په عقل کېږي دلته خو تا ته مولا ویلي چې عقل پکې نه چلي تاسو ته به زه نن ستاسو پکې ویلې یوه داسې عجوبه خبره وکړم چې بیا وګرځئ درس نظامي دا 8 درجې دا د درس نظامي والا مولا چې چا نم چنده غواړي دا وایي موږ الله خلکو ته د الله دین ښایي طالب په نوم چې کومه چنده کېږي د الله دین ښایي د الله دین دا یوه بالکل کلیر کټ خبره چې د الله دین د الله په کلام کې زه چې دا یوه کومه خبره کوم 8 کاله دی د طالب په نوم چنده غواړي د قرآن په نوم چنده غواړي په 8 کالو کې که تا ماته د قرآن کلاس په 8 کالو په مدرسو کې د ټولې دنیا په مدارسو کې وښودل چې کم د درس نظامي د لاندې زه به ستا مجرم مولا د دې دپاره وضع کړی شوی دی چې یهودو کم اسرائیلیات زموږ په دین کې رادننه کړي دي په هغې باندې د میخونو والو دپاره دا طبقه نادانسته طور باندې زه چارې دا نه یم چې مولا دانسته طور باندې د یهودو د هغه د دین پرچار کوي مولا نادانسته طور باندې مولا ته پته نشته چې زه لږ یم څه ویم او د چا دپاره